یقینا د دې ماشومان مور به خوشاله یقینا د دې ماشومان پلار به خوشاله خو زویم ستاسو د باجوړ د دې مظلوم طالب علمانو د دې په ګټو جوړېدلو کې نن ټیک د انور دا نشي برداشت کولی چې د انور نه ښایسته ګلان مخې ته ناستې دي د انور نه ځلېدونکي ګلان مخې ته ناستې دي خو د انور ته هم پته ده چې دا ګلان هسې نه دي پیدا شوي دې ګلانو ډېر شازلمي راښکلي دي دې ګلانو ډېر بچي یتیمانان کړي دي دې باغچې ډېرې میندې جوړولې دي دې باغچې د سپین ګیري پلار د قبر د پاسه جوړولی دی نن نور دې ته شرمسار دی نن د باجوړ په ځمکه باندې دې مفتاح العلوم مدرسه کې نن نور شرمسار دی نور خپل رڼا تته کړې ده اسمان خپل صادر چې کوم دی په ځان راښکلی دی اسمان د دې خبرې نه نن ستاسو په دې سر باندې چې کوم اسمان دی سپین صادر یې په سر کړی دی سپین صادر یې اچولی دی د دې خبرې غمازي ورکوي ما تعالی سبق راکوي چې د اسمان غوندې اوچت دي د اسمان د ستورو غوندې ځلېده دي خو په دې باندې کله کله چې کوم دی خزان راځي دا باغیچه راله خلک ورانوي دا باغیچه راله خلک رجوي دا ګلان مې خلک رجوي دا ګلان مې کله د سلطان محمد شهید رحمه الله په صورت کې خلک ورجوي داسې ګلان یتیمانان پاتې شي کله د قاري الیاس په شکل کې دا ګلان راله خلک ورجوي او د قاري الیاس د شپږو میاشتو یتیم بچی پاتې شي کله راته د عبدالسلام په صورت کې دا ګلان ورجوي او د عبدالسلام سپین ګیری پلار په چغو وجاړي کله مې د عبدالسلام مور جاړي کله مې د سلطان محمد مور جاړي کله مې د سلطان محمد شهید رحمه الله کور والا جاړي کله مې د قاري الیاس ماشوم بچی د مور په غېږ کې چغې وایي د دې خلکو نه تپوس کوي زما پلار خو د قرآن حافظ و زما پلار خو خلکو ته دین ښودو زما پلار خو خلکو ته د مدرسه کې درس ورکو هغه مظلوم پلار مې چا واغېستو زه چا یتیم کړمه زه چا د خلپوس نه وړاندې یتیم کړمه زه چا مخکې د قدم د اوچتولو نه یتیم کړمه زه چا د پلار د ګوتو د نیول نه مخکې د خپل پلار د ګوتو نه د خپل پلار د ګوتو نه محرومه کړمه زما سر باندې لا ټوپۍ نه وه زما پلار لا ټوپۍ نه وه راوړې زما سر تور شو زما خپې له پیزار لا نه راغلی زما خپې له خپې شوې زما په بدن لا جامې نه وي برابر شوې زما بدن بربند شو زما د مور نکریزې لا اوچې نه وې چې هغه کونډه شوله زما د مور په المارۍ کې لا بنګړي تیار پراته دي د ناویتوب بنګړي لا موجود دي او هغه مظلومه مور راله خلکو کونډه کړله زما د مور په لاس باندې نکریزې لا پرتې دي زما هغه مور چا چې کوم نه وجوړوله زما بوډۍ نه خلکو وجوړوله د یو زوی درد لا قلار نه دی چې بل زوی راله خلکو وبرلو بل زوی مې شهید شو بل پلار چې کوم نه بل پلار وجوړل یو پلار لا جوړه قرار شوی نه ده چې بل پلار وجوړل د یوې خور درد لا قلار نه دی چې بله خور وجوړل یوې مور لا درد نه قلار کړی چې بلې مور وجوړل یو ګاونډي لا قلار نه دی چې بل ګاونډي لا ستړی نه دی لا یو ګاونډي لا تمه نه دی چې بل ګاونډي زما د قرآن د طالب دپاره بیلچه واخیسته او د قبر کنستلو دپاره لاړی اے مسلمو مسلمانانو دا 1400 کاله وړاندې تاریخ لري زه چاته نشم ویلی چې ته خپل بچی مدرسې له راکه ته خپل بچی د قرآن حافظ جوړ کا ما ته به یو سپین ګیری بابا وایي ما ته وګوره زما په بوډاوالي کې زما ملا ماته شوله زما د بچي جرم صرف دا چې مدرسې سوادسته زما د بچي جرم صرف دا چې قرآن سوادسته زما د بچي جرم صرف دا چې جماعت سوادسته زما د بچي جرم دا چې منبر او محراب سوادسته زما د بچي جرم دا چې د خلکو بچو ته دین ښوده قرآن یې ښوده زما ملا خلکو ماته کړله په دې بوډاوالي کې زه هغه پلار له جواب نشم ورکولی زه هغې مور له جواب نشم ورکولی چې کومې مور ته زه ویم خپل بچی مدرسې له راکړه او هغه ما ته وایي چې ما خپل بچی مدرسې له ورکړی زما هغه بچی واپس ما له راکړه زه ټول به جوړ چې راغونډ شي مونږ سلطان محمد د سلطان محمد مور له نشو ورکولی مونږ قاري الیاس د قاري الیاس پلار له نشو ورکولی مونږ عبدالسلام د عبدالسلام پلار له نشو ورکولی مونږ د شپږو میاشتو یتیم بچي د قاري الیاس نشو ورکولی ای خلکو خدا داستار چې دا نن ستاسو وړاندې دی دا داستار دا ډېر داستانونه لري دا به یوازې دلته نه ګورو
ستا د باجوړ د ښار بازار با د قاري الیاس په وینو باندې یوازې رنګ شوی ستا د باجوړ د جماعت او د کور په منځ کې د سلطان محمد په لاره باندې د سلطان محمد شهید رحمه الله د جماعت د کوره پورې کومه لاره تللې ده یوازې هغه په وینو باندې رنګینه نه ده قسم دی دې داستارونو داسې داستانونه ساتلي دي د دې طالبانو په دې داستار کې د دې علماو په دې داستار کې داسې علما پراته دي چې خلکو سپو ته بربنډ واچول بربنډ خو زما عزتمندو دې علماو دا دین یتیم کېدو ته پرې نه ښودو سلطان محمد خپل بچي یتیمانان کړل خو دین یتیم کېدو ته پرې نه ښودو سلطان محمد خپله مور وژړوله خپل پلار بوډا پلار کله د یو بچي په قبر پرېوتو کله د بل بچي په قبر پرېوتو کله د یو بچي په قبر اورغړېدو کله د بل بچي په قبر باندې اورغړېدو خو خلکو د اسلام دا جنډې بلند ساتلې ده اسلام یې ژوندی ساتلی دی قرآن یې ژوندی ساتلی دی نن د باجوړ خلکو ته سلطان محمد شهید رحمه الله آواز ورکوي ای د باجوړ خلکو تاسو خپلو بچو ته قرآن وښایئ تاسو خپلو بچو له نوې جامې راوړئ زما بچي خیر کو بربنډ وي زما بچي خیر کو یتیمانان وي تاسو په خپل کور کې جشن مناو کوئ خیر کو زما په کور کې ژړا وي ته په خپل کور کې خوشحالي مناو کا خیر کو زما په کور کې غم وي خیر کو زما په کور کې ماتم وي نن د سلطان محمد شهید رحمه الله روح د دې طالبانو ننداره کوي نن د قاري الیاس روح د دې طالبانو ننداره کوي نن د عبدالسلام روح د دې طالبانو ننداره کوي نن د باجوړ هر مظلوم عالم روح د دې طالبانو ننداره کوي اے خلکو نن ستاسو دې مخې ته چې دا کوم طلبا ناستې دي د دې طلباو په دې چهرو کې تاسو ته روغن ښکاري دې طلباو په دې چهرو کې تاسو ته سرخي ښکاري د دې طلباو په دې چهرو کې خوشبوي ښکاري په الله مې قسم وي دې خوشبوي هله شروع کړه چې سلطان محمد خپل بچي یتیمانان کړل دې ګلستان هله خوشبوي شروع کړله چې قاري الیاس خپل د شپږو میاشتو بچی یتیم کو دې باغچې د قاري الیاس بوډا پلار جوړولی دی دې باغچې د سلطان محمد شهید رحمه الله بوډا پلار جوړولی دی دې باغچې د سلطان محمد شهید رحمه الله مور جوړولې ده دې باغچې د سلطان محمد شهید رحمه الله خویندې جوړولې دي او دا داستان اوسه پورې نه دی دا صرف د باجوړ داستان نه دی دا داستان به راخلو دا به د نبي علیه الصلاة والسلام زمانې ته ځو 1400 کاله وړاندې هغه زمانې ته به نظر اچو ما چې 1400 کاله وړاندې زمانه باندې نظر واچو لومبنی د قرآن استاد محمد رسول الله دی لومبنی د مسجد امام محمد رسول الله دی لومبنی د مدرسې استاد محمد رسول الله دی ای د باجوړ خلکو سلطان محمد باندې گزار کړی دی دا چې خبره نه ده دا نوې خبره نه